دلته موږ په بایکس باندې ناسو دا به څو شیبو کې ورخوشي کوو. قدرمنو په دغه شیبو کې سفاري ته موږ روانو. راید خان راید زموږ ډېر تکړه ملګری دی، به خدمات کوي یو طرف ته د ډرایوینګ او بل طرف ته به دی موږ په دغه پوره لاره کې د دې سفر نه خبرئ. دا راته ووایه راید صاحب لومبی چې د دې ځای نه د دې ځای نوم څه دی او د دې ځای نه سفاري ته فاصله ټوله څومره ده؟ دا علاقه چې کومه ده دیره دوبۍ دې ته وایي، دا ناصر سکویر دی جی. او دلته نه به مونږ ځو نزوې ته، مطلب حتی عمان روډ باندې به ځو تقریبا 45 منټس. دلته نه چې کوم دی و به ډرایوینګ کوو هلته چې مونږ رسو. او په لاره باندې به کوم داسې ښایسته سپاټس راځي چې د هغې نه به مونږ خوند اخلو؟ په لاره کې خو ډېر ځایونه راځي، لکه اوس دا مخامخ چې ته ګورې دا دوبۍ کریک دی، دا هم پکې راځي، مخکې بیا انټرنیشنل سټي راځي، دا ډریګن مارټ پکې راځي، هلته بیا چې پوینټ ته لاس ورته د بایک والا ځایونه دي، نو ځایونه پکې ډېر راځي. سمه ده، خوشحاله اوسئ. په لاره به د راشد نه شعرونه ټپې غزلې هم اورو. احسان زموږ ډېر تکړه ملګری را سره هم ناست دی، دوی به هم پوښتو. مخکې ګورو چې کومې ښکلاګانې راځي. ما سره اوسئ. چې کم دی دې ته دوبۍ سفاري زو اوس وایي، او مخکې اصل کې دا و چې دا کوم د دوبۍ څومره کچره به جمع کېده دا به ټوله دلته کې جمع کوله. نو دې نه یو غټ مونږ ورته ډیران چې وایو غټ یو هغه ته جوړ شو. خلکو به بیچاره په دې باندې به څه کوي؟ خو دا یو ویژن دی که نه، مطلب د رولر اف دوبۍ چې کوم و هغې چې کوم د هغه پیش کړی دی ته وایي چې یاره دا ځای چې کوم دی دا کچره مطلب دا ځای خو هسې لږ ویست شو. د دې دپاسه هغې چې کوم د ګرینري وکړه، مطلب چمنونه بوټي ولګول او هغې نه سفاري زو جوړه کړه، لکه څنګه په افریقي ملکونو کې دي که نه، هغه خو نیچرلي هغه خو دي هغه ځای چې کوم دی کامیاب کړه او دا هغه یې ته جوړ کړو دوبۍ سفاري زو. دا شیبې موږ په لهباب ډیزرټ کې ولاړو. دا یوه ډېره لویه دشته ده. څو شیبو کې به موږ هلته ورځو. سره زموږ د ډرایور راید خان یو ډېر تکړه ملګری دی. دا زموږ د درې دی. دا اوس دې څه پروسس شروع کړی دی؟ اوس څه کې اصل کې دې ټیرونو کې چې کوم نارمل هوایي که نه مونږ چې کله په روډ ځو دې کې 40 هوایي، خو چې کله بیا مونږ ډزرټ ته نوځو نو دې دا هوا چې کوم دی مونږ دا کمه کو 14 ته یې راولو. هغې وجه دا وي چې لکه دا ټایر چې کوم دي دا نور هم کیني ځای سپیس پکې زیات شي. که چېرې هوا کمه نه کړي نو دا ګاډی بیا په ډزرټ کې نه ځي. نو دا ځکه مونږ دا هوا چې کومه ده دې نه کمه کړه او دې نه بعد بیا چې کوم دی مونږ سفاري ته وځو. سمه ده. قدرمنو دا تاسو کتی شئ، زه خپل کیمرمین ته خواست کوم چې نږدې راشي. دی اوس دا یو پروسس کوي. څو شیبو کې به دا ورخوشي کوو. دا راته ووایي جي چې د دې دا چلول چې وي دا هر خاص عوام سړی چلولی شي؟ څه مشکل څه تاویده څه مسله خو پکې نه وي که نه؟ نه دې کې لږ مشکل شته، ولې چې د دې کنټرول لکه د روډ نه د ډیزرټ هغه نه دې کې ډېر فرق دی. او دا اصل کې ګورنمنټ دې لپاره راوښکي لکه کوم مونږ تاته بیا بعد کې سفاري کوو تا سره چې لایسنس نه وي پروفیشنل هغه نه وي ته ګاډي ته نشي کېناستی. دغې وجې نه چې کوم دي ګورنمنټ چې کوم دي هغې لپاره دا ګاډي راوښکي لکه ټوریست دي، مطلب یو سیلف ډرایو ځان ته هم کوی شي. هغه ډرایوینګ به بیا موږ کوو، دا تاسو په خپله کوی شئ، دې به تاسو وګورئ، خو دا د روډ نه ډېر مختلف وي.
دا اوس منګه سفاری کې باقاعده شروع کړی دی. راشد ځان څنګه ټیټ کړمه، کیمره راټینګه کړمه که ځان ټیټ کړم؟ یا خدای پاکه ته پکې خیر شي. چېرته داسې رپورټینګ مې نه و کړی جي. دا خو هغه سیلابي ریلي والا قصه ده. سړي باندې چې پکې ریلي هم راځي. دا جي تاسو کتی شئ اوهو یو غټې غونډکۍ ته راوختو او بیا ورکوز شو. یا الله تعالی ته پکې خیر اچي. اوهو اوی هوی 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 راشده والله د سړي زړه ګډوډ کېږي خبرې. نه داسې کار دی وایي چې اشنا د عمر نه هېرېږي او زه د وړې غونډۍ پناه شوم هېر دې کړم. خو ګردې کې خو رانه ټپه هم ګډوډه کېږي. موږ سره قدرمنو دا وخت څه ملګري ناست دي او دا تاسو کتی شئ د دې ټیرونو نه چې څومره دا دوړې موړې راپاڅي دا به اوس هغه منظر هم په نظر باندې هوی 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 هلکه ملک صاحبو مکه وګورئ خالص برانه واړه واړه مور پلار به مې پاتې شي والله. ښه نه راشده بس اوس ډاډ شومه. ښه اوله کې لږ یارېدمه اوس ډاډ شومه. دا که موږ چېرته یو قافله ورسوو جي نو بیا پته لګي بیا به ډېر خوانو کې او که زه لږ هو بیا حوصلې کېږم نو په هغې کې به خیر دی ما به ښیي خو نور اوورال زما حوصله مضبوطه ده راشده. لکه دې ځای کې مې لږ زړه خفه شي نور قصه ټیک ده. دا چل په دې ځای کې دی. یا الله تعالی ته پکې خیر واچې. بده خو لا بیا هم ښیي راشده. څو شیبو کې مونږ مخکې قافلې ته رسو او د خدای پاک رستو چا ته ګوري زمونږ نه نور خلک رستي نشته دی. او بیا وایي چې قافله دې د منزل نه ځان خبر کړي. کله کله راهنمانه لار خطاوي نو لار رانه بلکل خطا ده. واه 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 که هر څومره زه په پوره تکلیف کې یم خو یوه خبره شریکومه چې دې خلکو ګوره راشده دلته په شګو کې لګیا دي یو ماحول را جوړ کړی دی. د دې وطن پوره اکانومي یا اقتصاد چې دی هغه د دې سره تړلی دی. او دا خبره زه اکثر کومه چې دا خلک د شګو نه هم پیسې وباسي او موږ هلته په زمرودو کې هم تاوان کړی دی. د خبرې ملک دا پیسې ویسته ګوره ډېر ګران دي خبرې د چې په څه طریقه باندې د دغه تاویي راتاویي که نه دې نه دا تاسو کتی شئ دا پورې خلک هم لګیا دي. زړه مې په زړه کې نشته قدرمنو د کتو او د ذاتي تجربې ډېر لوی فرق دی. قدرمنو دا شیبې زه بلکل په شګو کې روان یم چېرته ګاډی را باندې را نه شي هسې نه چې ګاډی مې برباد کړي. دا چې یو ګاډی را روان دی شاته دا تاسو کتی شئ خدای خبر چې دنه به اوس جوړېږي. دا د دوبۍ ډیزرټ سفاري ده چېرته چې خلک لګیا دي ژوند یې آباد کړی دی. په دې شګو کې ګلزار جوړ کړی دی او د دې شګو نه دوی پیسې را پیدا کوي. ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ. دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. یو ګاډی را روان دی شاته او زه ګورم چې دې ګاډي کې څومره سپیډ دی او دا ګاډی خو داسې ښکاري لکه چې زما په طرف باندې راغی. واه 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 ډېر ښه اډونچر دی او زه دې ګاډي پسې شاته منډه وهمه خو به هر حال زما خپې هم زما سره ملګرتیا نه کوي. دا دشتې دي صحرا ده په دې کې زما نه بغیر هېڅوک هم نه ښکاري. زه یو مجنون یم او لیلا هم دلته نه ښکاري او ګاډی بیا را روان دی. تاسو زما دا خپې هم کتی شئ چې دلته خپه هم د سړي ټینګه نه خوري. اوه دا تاسو کتی شئ دا د ژوند هغه مستۍ دي هغه خوشحالۍ دي او زه پسې هم روان یم په دې دشتو کې. زمونږ ګایډ چې کوم دی موږ یې دا وخت کیمپ ته راوستو. دا راته ووایه د ریزلټ نه پس بیا د سفاري نه پس دا کیمپ چې دی نو دا د هغې یو تسلسل دی په دې کې بیا څه وي تاسو ټورسټ راولئ دغه راته ښیه هم او را سره روان اوسه. یو ریګولر په هغه پیکیج کې راځي چې کوم معمول هغه سفاري هلته کې وکړه. جی جی سفاري چې کله وشي موږ هلته سنسیټ وکړو. سنسیټ نه بعد بیا دا اکټیویټیز چې کوي دا 7 بجو نه بعد سټارټ شي. مطلب دی کې بیا ډینر هم وي
سافټ ډرینکس او دا کیمل شو دا لوکل ډریس کې پکچر شي هغه کوم یو د دې چې کلچر دی هغه درته شو کوي هغه درته ښیي لکه هغه سیټ ته کرا کیمرا تاو کې دلته دا خلک دي دا په کیمل باندې سوريږي د کیمل مطلب څه دی مطلب دا چې مخکې به د عربو څنګه ټریولینګ کوو څه به کولو ګاډي خونه دا شته په دې کیمل به ګرځېدو هغه لغون دی هغه ټریډیشنل هغه چې کوم دی هغه دي ته ښیي دا مخامخ چې کوم دی کیمپ دی دا ټیبل دی دلته دا چې کوم دی ټي کافي یې ویلکم دپاره دا ټي کافي د ویلکم دپاره قدرمنو دا جي کجوره د دې ځایي سوغات او دلته پکې ثینک یو دا واړه کپونه هم دې ورکوي دا جي هغه کیمپ دی چې د سفاري نه پس بیا خلک راشي او دلته ناست وي خوراک کوي او پورا یو شغل وي دلته دې کې مطلب دا هغه لایو کوکینګ کېږي کسټمر راځي هغې بیا دلته روټۍ خوري د هغه خوري دلته نه سټارټ شي دا دې کې ډزرټ پروت وي مطلب چې مونږ ورته سویټس وایو دا سویټس دي دې کې دا سنیکس کاونټر دی سموسې او پکوړې دا پکې دا شاورما لوکل دا لایو چې کوم دی باربیکیو دی دا او دا جی بوفه سیستم وي هر سړی خپل خپل راخلي دا ځان ته راله چې څومره ته راخلی شي څومره خوړی شي دیر ته ګرمه ګرمه راغلي دا چاول हेलो हाउ आर यू हाँ तो कम से कहाँ से हैं आप पाकिस्तान पंजाब अच्छा तो आप वहाँ से आए ये क्या नाम है इसका ये खास किस्म की बिरयानी है या क्या है ये मंदी अरबिक अच्छा तो कितने सालों से आप ये पका जी 13 साल से دا پکې د سوات ملګری دی او هاي وای چې چرته زه حال راته وایا چې ستا د برخې پیړګۍ نه خوشته وم څنګه چلې زړګیا د خې ټیک ټاک خوشاله سوات کې د کم ځای سوات کې نه وخت بټګرامې ها زه د شانګلې ما د منګ استاسو پوری لګېدلې دي او بس تنور تود دی او دا ملګری لګیا دی ډوډۍ پخې د څو مو دی راسي دلته کار کې د دریو کالونه نو خوشاله دلته ژوند ښه روان دی دلته منګه آبادي او سوکالي ولیده او دوی ته ما وخت ووایي چې دا خلک د شګو نوم پیسې وباسي او موږ په زمردو کې هلته تاوانونه کوو څه به ویل غواړئ زه خو دا وایم چې دلته کې د ټولو نه اول فارموله دا ده چې جي او ورجینې دو څوک په چا کې کار نه لري زموږ د ښایسته وطن دی او خلک پکې راځي دلته کې ښه په خوشحالۍ سره وخت هم تېروي مزدوري هم کوي پکې او انجوایمنټ هم کوي او دلته کې ټولو نه غټه خبره ده چې برداشت دی بس برداشت دی مونږ کې بس پښتنو کې او په دې علاقه کې خو موږ په غمونو سر دی همداسې دلته کې بس ژوند دی یو ځل دی خدای پاک سمه ده ښه تېر کې انجوای کې
په طریقه یې پوهېږي. دلته ډایورسټي ده، تنوع د خلک یو بل مني. څوک د چا په کار کې کار نه ساتي، که څوک سپین دی، که څوک تور دی، که څوک مونځ کوي، که څوک نه کوي، دغلته مندر دی، دغلته جومات دی. زما په خیال دا د ښه ژوند نښې نښانې دي چې موږ دې په کائنات کې د تنوع احترام وکړو. باز که د غماز په منګول ناست وي پروا نشته، ما ورله د زړه په غوښو نر باتور ساتلی دی. باز ناست دی څه ته یېرېږم هم ما ته بد بد ګوري چې موږ هم د هغو دغه کلچرل ډریس واچو. موږ وایو چې موږ د دې ځای احترام وکړو چې چېرته څوک ځي په کار ده چې د هغه احترام کېږي. د هغه ځای دغه یو پیغام، دغه یو احساس باید چې موږ ځان سره پلو پورې غوټه کړو چې موږ به هم خپل وطن آبادو. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. که موږ غواړو چې وطن آباد کړو، موږ او تاسو به کار کوو، هله به وطن آبادېږي. خوشحاله او بریالي اوسئ.